ستړي مه شئ. دا پروګرام واشنگټن ټو خېبر دی. د واشنگټن ډي سي نه رحمان بونیری امام. د واشنگټن ټو خېبر د تمام ملګرو لخوا د وړوکي اختر مبارکۍ قبول کړئ. وړوکي اختر پروګرام دی. نن به په دې پروګرام کې د اختر د سوداګانو د فیشنونو د ګرانۍ د ډالر او د اقتصاد خبره کوو. په دې لړ کې تر ټولو د مخه موږ کراچۍ ته. په کراچۍ کې د ډیو ریډیو د خبریال فضل عزیز نه تپوس کوو چې فضل عزیز دا راته ووایه کراچۍ د پاکستان د اقتصاد مرکز دی. دغلته کې پښتانه هم پاتې کېږي او نور قانون هم پاتې کېږي. ډېر زیات قانونه پاتې کېږي. نو فیشن هم د هغه ځای راوځي. سوداګانې بازارونه هم هلته دي. څه حالات دي سږکال په اختر کې؟ سوداګانې یو خو ډالر ډېر ګران شوی دی. د پیسې ارزښت کم شوی دی. نو سوداګانې اوس هم هغه شان اخیستل کېږي لکه تېر کال یا پخوا چې وي. او بل دا چې خلک په څه کې دلچسپي اخلي، څه کې لګیا دي خلک. فضل عزیز بونیری صاحب په کراچۍ کې هم د اختر دپاره خلک سوداګانې کوي. بازارونو ته ځي. په بازارونو کې ګڼه لیدل کېږي، زنانه، ماشومان او د پوخ عمر خلک. اول په دې ځله په کراچۍ کې د اختر دپاره کم نمونه خاص سوداګانې دي، په خصوصي توګه د ښځو دپاره. د ښځو په سوداګانو کې دلته جامې، پای کې فراک چې دلته ورته دی کم چولۍ چې دي چولۍ دي، د هغې په سره غراري او نور دغه رنګ نورې جامې. په بازارونو کې کوسا یا پڼې چې ورته ویل کېږي هغه پڼې دي. دې سره نور سینډل او دغه رنګ نورې سوداګانې دي. دغه سوداګانې بیا په بازارونو کې خلک اخلي. خو د سوداګانو بیې څنګه دي؟ د سوداګانو په بیو کې دلته په خپله باندې دکانداران او عام خلک، زما چې څومره خبرې وشوې دا خلک وایي چې د تېر کال په حساب باندې لکه د پڼو قیمت یا کمې کوسې چې دي د دې په قیمت کې د 500 نه تر 1.5 روپو پورې فرق راغلی دی. لکه یو پیزار په 500 روپۍ و، هغه په 950 په 200 روپۍ باندې دی. دغه رنګ د جامو یو جوړه هغه که په 2000 روپۍ باندې وه، هغه سږکال په 2500 او په 3000 روپۍ باندې ده. په بازار کې ګڼه لیدل کېږي. ډېر خلک راځي سوداګانو له، خو دکانداران وایي چې هغه رنګ ګڼه نشته دی کومه چې پکار وه. دا د ګڼې د سوداګانو د ګرانوالي وجې چې مو پوښتنه وکړه، دکانداران وایي چې دې ته سوداګانې د بر نه ګرانې میلاویږي او د هغې وجه د ډالر اثر دی. ډالر د پاکستاني روپۍ په مقابله کې ګران شوی دی. د هغې د وجې په سوداګانو باندې هم اثر دی. زیات خلک بیا راشي ډېر سوداګانې وکړي او ډېر د وایي چې سوداګانې ونه کړي ځکه چې سوداګانې ګرانې دي. ډېره مهرباني. وځو پېښور ته. په پېښور کې موږ ته به حال راکوي د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن. او ارشد مومن به موږ ته په پېښور کې د خلکو د سوداګانو کې دلچسپۍ او د ګرانۍ په هکله د ځایي خلکو، دکاندارانو، کاروباریانو سره د خبرو اترو تفصیل راکوي. ارشد مومن. د وړوکي اختر سوداګانو اخیستوله په بازارونو کې ګڼه ګوڼه سیوا شوې ده. ماشومان، زنانه او ځوانان د جامو، بازار او د ډول سینګار په مارکیټونو کې لیدل کېږي. هر چا خپل د ماشومانو خپل یو شوق وي. څوک د بنګړو شوق کوي، څوک نکریزې اخلي او هلکان چې دي هغوی کیپونه اخلي، کپړې، بازار اخلي. دغه شانتې جینکۍ چې کوم دي ماشومانې هغوی هم خپلې کپړې خپل ډرس دغه کوي. اختر خوشحالۍ په خپل طریقو باندې مانځي. پاکستاني مطبوعاتو تر مخه تیر کال وړوکي اختر کې د 1 ټریلیون روپو د اختر سوداګانې شوې وې. خو سږکال د ډالر مقابله کې د روپۍ قدر کمیدو له وجې د تیلو او نورو ضروري استعمال سیزونو له وجې د اخیستونکو مالي توان کم شوی دی. عمر واحد وایي د کور د غړو لپاره سوداګانې اخلي، خو د تیر کال په مقابله کې د سیزونو بیې سیوا شوي دي. راغلیو خو نرخونه دا چې اسمان سره خبرې کوي. دا ګورنمنټ چې راغلی دی نو دی بالکل د خلکو قوت برداشت ختم کړی دی. او دا به ووایم چې را د 500 روپو سیز دلته په 50 میلاویږي. اوس به 2 ماشومان له سودا کوو او 3 به پاتې ځي. په مارکیټونو کې ګڼه ګوڼه زیاته لیدل کېږي. خو دوکاندار فاروق خان وایي په دې کې اخیستونکي کم دي او د ګرانۍ له وجې د دوی د ګټې کچه هم کمه شوې ده. بس دغه چې پیشي مونږ په خپله خفه شو چې مونږ بل کال په 1000 روپۍ یو شیز ورکو، اوس یې په 1500 ورکو. هم په 1000 کې 100 روپۍ وي، اوس په 1500 کې 40 روپۍ. ګاهک هم ټول اثر په ګاهک ورته. زموږ خو د شکر دی بیا هم روزګار دی چلیږي که نه. سیل زیات ګټه کمه، سیل زیات ګټه کمه، خو خلکو ته عوام ته ډېر لوی تکلیف. ماهرین وایي په تېرو 10 میاشتو کې د روپۍ قدر 21% راپریوتی دی چې له وجې یې ګراني سیوا شوي او اثر یې د اختر په سوداګانو اخیستو باندې هم پریوتی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
هم په دې موضوع زموږ نه هیر نه د کوټه په کوټه کې د ډیو ریډیو خبريال حافظ شیرانی د اختر په موقع باندې وتلې د بازار ته او هلته کړي دي معلومات چې خلک سودا غستې شي کنه ډالر ګرانېدو پاغو اثر کړی دی کنه او بل دا چې په کوټه کې د خلکو دلچسپي پس کې دي ځکه چې کوټه هم د پښتنو د کلچر مرکز دی او هغه ځای چې خپل یو ځانګړی رنګ دی په کوټه کې هغه په ټول پاکستان ټول نړۍ کې لیدل کېږي نو راځي چې وګورو حافظ شیرانی څه تفصیل راکړي وهرلور ته رڼاګانې او د خلکو ګڼه ګوڼه د کوټې ښار لیاقت بازار دی هر څوک وځان او خپلو خپلوانو ته د اختر د ورځې لپاره څه ناڅه اخلي خو انعام الله و هغه لس کلن ماشوم الطاف ته چوټې ور اخلي چې له ده سره پرته له انسانیته بله کومه نږدې رشته هم نه لري انعام الله دا کار ولې وکړی خپله یې ځواب داسې راکړ اور دای چې ما ته رامیلاو پولیس شوی اور ما ته دا مې احساس چې د څنګه چوټې نه شي دی غریب هلک دی او اختر د کشنیان دی او زما ورور یې اخي چې دی ول نه اخي وایي چې دی مو اخي او ما دی راوسته چوټ مې واسطه تو څه محسوس کوې او زه خپل ځان د دې محسوس کوم چې ما خپل ورور ته ور واخستی او زه خپل ځان د ښه چې ما یو ښه کار وکړي چې نور به بل چاته هم هغه ور ملاو چې هغه هم دا کار وکړي هو یوه ګړۍ له مخه الطاف په خیرنو لڅو پښو و الطاف د کوټې ښار پر سړکونو باندې د 10 روپیو په بدل د خلکو چوټې او ګوټونه ور پالش کوي هغه وایي دومره ګټي چې د سهار ماښام د کور ډوډۍ وسی او بس خو اوس چې د اختر چوټې ورته ملاو سوي نو داسې وایي زه ډېر خوشحاله یم دا هم لیاقت بازار ته ورته د چوړي ګلۍ په نامه مشهوره د بنګړیو بازار دی د بلوچستان ایالت د پارلمان پخوانی غړي ډاکټر شمع اسحاق خپل لور دلته راوستي چې ورته د اختر لپاره د ضرورت شان ور واخلي وایي اختر د ټولو په شریکه خوشحالي ده خو د ګرانۍ له وجې غریبان له دې خوشحالۍ څخه محروم دي ګوره اگر زه دا وایم چې زه پوره کولی سم نه لیکن اگر زه دا وګورم چې نور خلک ازما آسپاس خلک ازما همسایه ازما نیبرز ازما خپلوان ازما کلی خلک هغه خو نسې کولی نه نو چې هغه نسې کولی خو نو موږ زړه به هم خراب سي نو په دا حالات کې په دا ماحول کې په دا ټینشن کې په دا ډپریشن کې نو بیا دا تهوار هم موږ زړه باندې نه لګېږي موږ دا وایو چې خوشحالي سي لا اینډ آرډر سچویشن بهتر سي مهنګائی کم سي اور هر شی چې دا هر غریبان دپاره امیران دپاره یو رقمي بیا نو خوشحالي راځي په ریاست سید سمیع الله هم په دې بازار کې سودا اخیستلو لراغلی خو وايي دومره ګرانې ده چې اوس یې خپل جیب لا ملګرتیا نه ورسره کوي د اختر خوشحالي خو ډیره ده الحمدلله او د اختر خوشحالي موږ تاسو ته معلومه ده د هغه خوشحالي ده لیکن د ګرانۍ پیسې چې ورته وګورې هغه سړي سره خوشحالي چې کوم دي هغه ورسره ورکې کړي دي ګرانۍ دومره زیاته چې کسټمر اول فرض که موږ یو کپړې یو شی کوو د کوچنیانو ماشومانو لپاره یې کوو لیکن د ګرانۍ د وجې څه هغه موږ جیب دومره حیثیت نه راکوي چې موږ یې خرید فروخت وکړو لیکن بس یو ریګولر عام شی دی ارزانه شی دی نه څه غاړه باندې ورباسو د ګرانۍ د وجې واسه لیکن مهنګائی بې انتهایي ډېر سخت وپان دي د ګرانۍ د وجې څه د هغه د مارکیټ هم د هغه ته راځي صنعتي هم روانې دي او بالکل شی هم بازارو کې رش کش ډېر دي ولیکن د خریداري پر رواج باندې بالکل هیڅ شی هم نشته خلک ګرځي لیکن په کم ارزانه شی پسې ګرځي چې ما دې نه څه د جیب په حیثیت باندې یو شی خریداري وکړي په دې بازار کې که امیر او غریب دواړه له ګرانۍ سر ټکوي خو دکانداران تر دوی لا زیاته په نارو دي پاکستان حکومت کومه خزانه ده هغه خالي سوې ده په پاکستان باندې ډېر پورونه دي د بار ملغه دا رقم خو پاکستان چې دی کم چې دی اگر دغه په موږ باندې بخکړی دی مطلب ګرانۍ ګرده په موږ باندې ایسته ده اوس مطلب کله زه چې دا غړګۍ د مطلب په 150 روپۍ راځي زه ګراک ته 220 وایم ګراک نه راځي سي او ګراک کسور نه دی په داخلي ولې مخکې دا ګراک ته ما په 120 روپۍ باندې ورکړی دی اوس دا چې تقریبا په 150 موږ ته پریوځي اوس ګراک نه ساخصاله په دا باندې او کم دکانداری چې تیر کال والا هغه 10% هم اوس نسته خاص 10% هم نسته کم دکانداری چې موږ مخکې کوله اوس هغه رقم دکانداری نسته اوس ګراک کوشش کوي چې هغه بیکاره شی واخلي خاص اسم شی نه واخلي مطلب وای اسم شی ما زما راکو چې بیکاره شی چې ما خپل کوچنی خوشاله کوم د پاکستان د خزانه د ادارې لخوا د روان کال په 3 میاشت کې د پاکستان په سېنات کې وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویل شوی چې په تیرو 15 کالو کې دومره زیاته ګرانې نه وراغلي لکه دا کال چې روانه ده په ریپورت کې ویل شوی چې د نورو لاملونو ترڅنګ د ډالرو لوړوالی او د تیلو په قیمت کې زیاتوالی د ګرانۍ سبب ګرځیدلی د معیشت پوهان دا ویره څرګندوي چې که د پاکستان حالت هم داسې روان وو شاید دا ګرانۍ څو چنده لا
لا نور هم زیاته سي. حفیظ الله استوري شیراني، وایس اف امریکا، ډیوا کوټا. او چرته چې خبره د اختر کیږي، چرته چې خبره د خوشحالو کیږي، د ګرانۍ کیږي، نو زموږ نه بیا په ټوله دنیا یادې موږ ته، په خاصه توګه امریکا. نو په امریکا کې به دا ځل موږ خبره کوو زموږ د همکار عالمګیر صاحب سره، او عالمګیر صاحب نه تپوس کوو چې دلته څه حالات دي. خو د ټول د مخه زه هغو ته په خیرالی ویم، او عالمګیر صاحب ستړي مه شئ او د وړوکي اختر مبارکي هم قبول کړئ. ډېره مننه بونیری صاحب، تاسو ته هم د وړوکي اختر ډېره مبارکي، زموږ ټول ټیم ته او زموږ ټولو اورېدونکو ته او کتونکو ته چې دا پروګرام څوک ګوري ټولو ته اختر ډېره مبارکي. مهرباني. او دا راته ووایه چې دلته په امریکا کې چې کوم اختر دی په هغې کې او په پاکستان کې یا په افغانستان کې په اختر کې د مسلمانانو د پښتنو څه فرق وي؟ په خاصه کچ دا تپوس د جامو پیزارونو د ماشومانو د سوداګانو په رڼا کې کومه، ځکه چې هلته خو بازارونه دي، هلته خو دکانونه دي، هلته خو څیزونه وي. دلته هم هغه شان کې ممکن وي چې خلک خپلو ماشومانو ته، زنانو ته، ځان ته هغه شان سوداګانې وکړي. او دلته چې کوم دی نو داسې راځي د دې ځای کیسه به ورته وکړم بونیری صاحب، او زموږ اورېدونکي هم پکې انټرسټ دي. دلته چاندرات میلې لګي، لکه دلته 13 ورځې چې کوم دی نو دلته وړاندې لکه ځایونه ټاکل شوي دي چې هلته به چاندرات میله ورته دی وایي، هلته به لګي، هلته جینکو ته په لاسونو باندې نکریزې هم کوي، د هغې جامونه هم جامې هم خرڅېږي، کالي پترې کو ځان له څوک اغوستل غواړي، پیزار اغوستل غواړي، نو دلته خاص سټالونه او مارکیټونه لګېدلي دي او لکه یو ماحول غونته جوړ دی د اختر. نو غرض دا چې دلته چې څومره هم کمیونټیز دي یا چې کوم ځای کې مسلمانان اوسي یا خلک چې اختر کوي، اختر خو تقریبا ټول کوي، او دلته په امریکا کې ښه کار هم دا چې اختر ټول په یو ورځ حوالې سره دی، هم په یو ورځ باندې دی. نو غرض دا چې دلته ټولو خلکو چې کوم دی نو هغې هلته سټال جوړ کړي. زموږ یو وخت ده په خپله په ډي ام وي ایریا کې په 3 ځایونو کې د چاند رات میلې لګېدلي. او د چاند رات یا د اختر د شپې د میلو خبر تاسو کوئ، نو ته څه کوې عالمګیر صاحب؟ ته او ستا کورنۍ اختر ستاسو څنګه روان دی یا څنګه کیږي په خاصه توګه باندې؟ اورېدونکي په دې کې هم دلچسپي لري چېرې دلته د ډیوه همکاران یا خبریالان چې دي هغه څه کوي. ته د خپل کور که حال راته وایي نو دې نه به اندازه غوته وشي چې د نورو ملګرو حال هم دغه شان دی. زمونږ خو بس دي د کور دا حال دی چې خمدار مونږ به کینو، له ټول نه مهمه پکې دا ده چې سر مال دفتر ته پکې راتګي. نو مونږ خو لکه زه ورته کیسه وکړم، نن خو اختر دی نو پرونی کیسه ورته وکړم چې په ما څه تېر شوي دي. نو بس تېر شوي دا دي چې جامې وامې خو د رالیږلو سوونه او په خپله د اخیستلو سوونه زه په خپله یو 2-3 چاندراتو له ورغلم، خو لکه هغه څه پکې نه و چې ما پکې ځان له زړه پورې هغسې نکریزې ما نه لګولې، نه داسې بل څوک چې هغه مې نکریزې لګولې وې، او په جامې کالي هم چې کوم دی داسې وو چې هغه پکې لکه زما له تبې نه خو ما له پاکستان نه راغلي او مور او پلار چې کوم دی نو هغې رالیږلو، بس هغه مو ځان سره راواغېستل. بیا راسره دا غم دا و چې سهار به اوس دې پروګرام ته راځو او تاسو سره میلاویږو، تاسو سره به اختر کوو. خو دلته زموږ ملګري زیاتره هغه کسان چې د هغې فیملیز شته او د هغې کورنۍ دي، نو هغه ټول هم داسې کوي چې په دې لړ شي چاند رات دغې میلو له، او په دې کې ځان له ضرورت سامان څه اخلي او که نه اخلي، خوند به زه خامخا واخلي د شپې، ځکه چې ډېر زیاته مزه یې پکې. او د ډېره مهرباني او په خاصه توګه باندې د نمانځلو هم یو ځای ځي ټول ماشومانو سره، زنانو سره. ډېره مهرباني یو ځل بیا تاسو ته عالمګیر صاحب، ستاسو کورنۍ ته او زموږ د لیدونکو څومره چې دي په دې پروګرام کې دا وخت ټول ته د وړوکي اختر مبارکي یو ځل بیا. ډېره مهرباني. ګران لیدونکو، هم دا د نن ورځې پروګرام واشنګټن ټو خېبر د دې پروګرام کوربه رحمان بونیری تاسو اغلب اجازت خو پتلوتلو کې زه خپرونې تاسو په ویب سایټ www.voanews.com هم کتلی شئ. خپل خیال ساتئ او د اختر مبارکۍ یو ځل بیا زموږ له خوا نه قبول کړئ.